حکم وکړي ته خو صبر خو وکړه کنه ته خو صبر وکړه کنه دغه د پی ټی ایم حرکت اوس شروع سوی نه ده دا 10 کاله کېږي کرزي ولاکه ملاتړ کړي اشرف غني په دې نه ده سرې خولۍ حساب کړه سرې خولۍ څه معنی ما ګوره هغه ځوانان غواړم چې لاس دې مات تبرونه مات کړي ګوره داسې زلمي غواړم چې د ارې خوله کې غاښونه مات کړي داسې زلمي د طالب جنایت ته پرتوګ نه ګنډم د طالب خیانت ته پرتوګ نه ګنډم د طالب جرم ته پرتوګ نه ګنډم ته به هم نه ګنډې کومې خطاوې چې کړې وي منه د دې ملت د دې ځوانانو په مخ کې که ته خپله غلطي ومنې زه خپله غلطي ومنم ملت جوړو ته خدای طالب غندې او احمدشاه بابا تاییدوې دا کوم منطق ده احمدشاه بابا کوم هغه کړی خو هغه خو دغه د انګریزانو په خلاف باندې جنګونه کوه وزیر اکبر خان چې کړی خو د انګریز په خلاف جنګ یې کړی ده دا وایي چې احمدشاه بابا او طالبان سره په فکري لحاظ باندې یو دي مونږ لمسی یو د احمدشاه بابا تی لمسی یې که زه نه دا لمسی موضوع پرې دغه طالبان ته ویل چې د احمدشاه بابا او د طالبانو په منځ کې څه فرق ده دا اوس ته دا خبره کې خپله مطمئنې پرې ولاړې په خپلې خبرې اف د ریکارډ یې وکړه اوکې سمه اوس درنه غواړم یوه پوښتنه احمدشاه بابا هندوستان ته به تله لاجپت نګر ته هغه به هندوستان ته تله پنجاب ته د جلندر او د دغه سیمو نه به باج ټولوه ته خو امریکا نه خیرات کوې لیوانه و سوسیال خوره و سټ د مات څه په دې خبره څه تی کې چې زه امریکا نه خیرات جوړم امریکا د ما 9 میلیارډ ډالر قرضدار دی امریکا د ما 9 میلیارډ ډالر قرضدار دی ښه دا د شو په دې باندې اوس طالب غندې منظور پښتون حمایه کوي چې د لارو بار خبره کوي منظور پښتون نوي مزایل دا نن جوړول هغه منظوري مزایل لیندۍ جوړولې لیندۍ تا افغان ځوان ته دغه مفکوره ورکړې چې هغه دې په ټوپک ولي ته په لیندیو باندې ولي اوس یو ځوان درکړ ګورئ د بر وطن نه دغه اکثره د طالبانو له ادرسه دو ته ویل کېږي چې تاسو ولې ټوپک نه اخلئ ولې جنګ نه کوئ صحیح ده دا خبره دو در وخت کوي چې په جلسو باندې خو دغه خبر دا وړم کړې وه که نه ښه پرېږده تاسو اکثره دغه په لایوونو کې هم کوئ په کمنټونو کې هم دا نه زه یوه پوښتنه وکړم طالب 20 کاله چېرته اوسېده و د خدای بنده بریدونه یې چېرته کول پوښتنه درنه کوم 20 کاله طالب چېرته پټ و خو د همدغه د دې پوښتنې جواب د بریدونه یې چېرته کول په کابل کې کول خو په ټنځایونه یې کوم ځای ښه په کابل کې چې کوله کوم ځینې راتلل زړګو آفرین په افغانستان کې چې څومره حملې شوي څومره انتحاریان شوي ټول د کرښې اخوا ته ټریننګ یې ورکول کېده ورته وسله ورکول کېدله د کرښې خو دلته دې وطن کې په جنګ روان اوس ته ماته دا تېرې منظور پښتین دغه د کرښې اخوا ته وطن هم زموږ وطن ده که نه زموږ وطن ته باید هغه ته د وطن په سترګه وګورې چې هلته د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کېږي د لوی افغانستان خبره کېږي د هغو خلکو ته خلاف یې دا د بیرغ باندې به بیا بېله موضوع جوړه کړو ګوره زه په بیرغ باندې بالکل حاصل نه په بیرغ بحث نه در سره یوه پوښتنه درنه غواړم وکړم پر ستا دې غاړه بندي که ته په دې موضوع کې اخوا دېخوا کېږي بیخي د زړه خبره دې وکړه دغه نن که پی ټي ایم راپاڅېد او اعلان جنګ یې وکړ ستا دې غاړه بندي چې په بر وطن کې به ملا صاحب هیبت الله خان د دې ملاتړ وکړي صبر وکړه صبر هیبت الله صاحب په خپل جي باندې پرېږدو ما او تا خبرې کوو هلته عملا ملا صاحب هیبت الله خان هغه حکم وکړي چې صبر خو وکړه که نه ته خو صبر وکړه که نه دغه د پی ټي ایم حرکت د پی ټي ایم حرکت اوس شروع سوی نه ده دا 10 کاله کېږي کرزي ولاکه ملاتړ کړي اشرف غني په دې نه ده سرې خولۍ حساب کړه سرې خولۍ څه معنی ما ګوره هغه ځوانان غواړم چې لاس دې مات تبرونه مات کړي ګوره داسې زلمي غواړم چې د ارې خوله کې غاښونه مات کړي داسې زلمي غواړم چې د ارې خوله کې غاښونه مات کړي
داسې ځوانان غواړم چې لاس دې ما تبرونه مات کړي. ګوره ته بحث به راکنده کوې، بحث بلې خوا ته بیا ګوره. منم یې در سره، ستا ټولې خبرې صحیح. دلته زه تا ته ما مخکې یو مثال درکړ چې 20 کاله په افغانستان کې تاسو د جهاد په نامه چې کومه جګړه مخ ته بول، هغه مو د کرښې غاړې نه وروره ګوله وسله اخیستله، ټریننګ سنټرونه هم همالته وو، مدرسې هم همالته وې، ټریننګ هم همالته درکول کېدل. آیا دا اوس ودرېږه که نه ودرېږه که دا پی ټي ایم نن ودرېږه. زه درته دې جواب درکوم. د ما پی ټي ایم ته وروسته ځو. یو په پی ټي ایم یو په بیرغ، په دې دوه شیونو دا زما دپاره سرې کرښې دي. زه په دې خبر نه در سره کوم دلال غږېږم. زه پی ټي ایم په ټول ژوند نه غندم تر هغه وخته پورې چې یو څه پکې ونه وینم. او د بیرغ په مسله چې تر څو د نظام دریځ واضحه نه وي، زه په بیرغ باندې هیڅ وخت زه دا بیرغ نه غندم، هیڅ وخت. ځکه په نظام کې ناست وزیران، دفاع وزیر، داخله وزیر په بیرغ باندې بحث نه کوي، نو زما خوله وګوره، بیرغ باندې بحث به وګوره. دغه طالب چې ودرېږه که نه، خو خبرې ته واکشه. دغه طالب چې ته وایې له کرښې نه اخواته راتله، اول خو کرښې نه اخواته زما خاوره ده، خو اوس پکې نظام د بل چا ده. دا ملامت دا له کرښې اخوا اوسېدل صحیح شو. دا له کرښې اوښته په کابل کې برید کوه صحیح ده. په دغه دومره لاره باندې ته چېرته وې؟ تا سره خو ټوپک و، تا سره درون و، تا سره پرمختللې وسلې وې، ټانګونه و، دغه دې ولې نه مهاروه؟ په زورګونو په تعداد باندې مو طالبان همدغه تیر جمهوریت کې درته وژلي دي، د زورګونو په تعداد باندې نیولي دي. کوم کې دې وژلي دي؟ پاکستان کې دې وژلي؟ نه ګوره توهین به نه کوې، توهین به نه کوې. بیا زم پاکه درته کوم صحیح ده. که د ښځو جامې اغوستې وې، ښه د ښځو جامې اغوستې نیولې دي نه دي نیولې، دروغ خو به نه وایم. دا 15,000 طالبان چې د پلچرخیل زندان نه درته خوشي کړه، دا د ما د کوم نه اسمان نه راښکته شوي په زندان کې. وژلي دي دې ته. ګوره تا د راتلو خبره کړې ده، تا 20 کاله جګړه کړې، له خیبر نه راغلي دي. تا چیرته وژلي؟ په خیبر کې، په وزیرستان کې، که په لاره باندې، که په خوست کې، که په کابل کې. چې نیولي دي څوک دي نیولي دي؟ چې څوک دي نیولي؟ تا نیولي دي چې تا نیولي و بیا امریکانو خوشې ولې کړل چې تا نیولي و امریکانو خوشې ولې. موږ د جنګ دپاره لاره نه هواروله، موږ غوښته چې تاسو راشئ راسره کښېنئ، خبرې راسره وکړئ، خو تاسو نه کښېناستېدلې. راځم تاسو نه یوه پوښتنه کوم. دا خو راسره ومنه چې د کابل نظام بې صلاحیته و. ودرېږه ګوره هسې په ته ټوپونه وهې. ګوره ته که وایې ګوره موږ ودرېږه. دا اوس ګوره زه درته خبره حسیبه که د ښځو د کمیس موضوع سي، قسم مې د په خدای سبا مې 1500 د تیر جمع. ودرېږه لږ صبر سبا د ودرېږه. که د سبا مې ګوره که د سبا مې د جمهوریت که مې سبا د جمهوریت 1500 عسکرو ته د ښځو کالي وروانه غوستل، ټوپک مې په غاړه کې وروانه چول، چې ووایه چې زه طالبانو د ښځو په جامو کې نیولم. دا ناځواني ده، دا بې غیرتي ده ستاسو بندیانو سره کوو. ګوره یوه خبره بله ده، ودې کړله د پیغور په نیت مې نه دی کړی، او زه پیغور هېڅکله خپل افغان ته نه ورکوم. دا خبره مې درته په دې وکړله چې دا ثبوتونه دي چې خپل افغان ته دې ورکړه. نه ګوره ثبوت په رقم مې درته ویل چې دغه ټولې کیسې موږ او تاسو په خپلو سترګو ولیدلې. دا اوس تاسو نه زه پوښتنه کوم ښاغلی مبین، استاد یاسر چېرته ده؟ استاد یاسر برخلیک تر اوسه پورې هم د معلوم څه چېرته ده، ژوندی ده او که مړ ده. ولې پوښتنه نه کوې؟ ګوره خبرې ته خو واکشه کنه حسیبه. خانده مه ګوره دلته ځوانان ناست دي، دلته دا ځوانان ما او تا نه انګېزه اخلي، هغه د ماشاءالله یو څه یې کنځلم کوي، ښه په نره باندې کوي، نه یې د ما خور پرېښوده، نه یې د ما مور پرېښوده، چې تا ته یې کویم بې ناموسه ده، چې ما ته یې کویم